د غزني پکتیکا لویه لار د دې لارې مسافر او موټر چلوونکي وایي هره ورځ په همدې لاره دا حال وي. دوی له حکومت څخه غوښتنه کوي چې د دې لارې د جوړېدو کارونه دې چټک کړي. دا لار ډېره خرابه ده، کله پوټي کله جمپونه یې موټر کې ولاړې، لوی موټر کې چپه سوي، بار یې ولیدلی، خلک ډېر په دقت دي، ډېر په تکلیف دي، ډېر په زحمت باندې دي. خدای دې وکړي چې دا سړک زر تر زره پورې د موږ حکومت جوړ کړي او صحیح اساسي جوړ کړي. پکتیکا ولایت غزني طرف ته آمد کیږي، خلک مریضان راوړي، مشکلات لري. د غزني خلک پکتیکا ته ځي راځي، دا باید جوړه سي، زر تر زره جوړه سي. یو کال تقریبا ووت. په همدې حال کې د دغه سړک جوړولو د پروژې مسؤل وایي د دې لویې لارې د ترمیم او بیا رغولو کارونه به په راتلونکو 3 میاشتو کې بشپړ شي. د دغه سړک تقریبا 40 نه تر 45 پورې هغه وختګیرې پر مثلا اکټیویټي چې مثلا زیات وخت نیسي هغه بشپړې شوي دي، یا هم ډېرې کمې 5% 10% پاتې دي. یوازې طبقات دي چې انشاءالله په 2 الی 3 میاشتو کې د پروژې د ختم پورې به موږ د درانه هیوادوالو خدمت ته وړاندې کوو او د دې ګټې اخیستنې ته به یې وسپارو. باید وویل شي چې د غزني او پکتیکا ترمنځ غځېدلې لویې لارې د اساسي بیا رغونې چارې تیر کال اقرب میاشت کې د 145 میلیونو افغانیو په لګښت پیل شوې. خلک وایي کارونه یې ورو روان دي او د ژر بشپړېدو غوښتنه یې کوي.